سلام دوستانو مایکروسافټ ایکسل 2019 اتم لوست دوستانو په دې لوست کې موږ تاسو سره د مایکروسافټ ایکسل ډېر مختصر شارټکټونه تاسو سره شریکو یعنی هغه لنډې طریقې چې کله موږ په مایکروسافټ ایکسل کې ورڅخه استفاده کوو هغه تاسو سره شریکو نو راځي خپل درس باندې شروع کوو دلته موږ تاسو شفیق مخ باندې چې تعداد معلومات یا ډیټا لرو غواړو دا د کاپی یا پیسټ یا د هم د کاپی په شکل چې موږ مخکې کار کړی او په هغه شکل باندې مګر په ډېره لنډه طریقه باندې څه وکړو استفاده وکړو دلته راځو موږ فرضي مثال په دغه F1 کې یا د F اوله خانه کې موږ څه کوو کلیک کوو یا دلته غواړو موږ مستقیم لاړ شو یوې خانې زه غواړم چې F2 ته لاړ شم دلته زه F لیکم 2 لیکم ورته نو اتومات ما چېرته انتقال ګوري تاسې اتومات F2 ته راغلم زه غواړم چې بیرته لاړ شم F1 ته نو F1 ورته لیکم یا F1 ورته لیکم مطلب بیرته انتقال کړي F1 کې دلته غواړم په دغه ځای کې چې کریم چې دلته نوم سره شته دلته څنګه شي انتقال شي دلته زه فقط زیات څه نه کوم کیبورډ څخه مساوي بټن انتخابوم بیا د کیبورډ د بټن په ذریعه باندې هم کولی شو چې حرکت وکړو چپ لاس ښی خواته چې بټن لرو موږ لاندې باندې چې کوم طرف ته تاسې وګورئ زه غواړم دا کریم دلته راشي انتخاب چې کله مې کریم انتخاب کړل ته څه کوم انټر بټن وهم نو کریم به دلته ماته څنګه شي دې بټن دلته به په دې سیل کې انتخاب شي بیا راځم دلته دغه سیل په دې څنډه کې چې ګورئ تاسو یو تور علامه دلته لرئ د تور علامه چې کله راشو موږ کرسر په مثبت علامه باندې بدلېږي مثبت باندې بدل شي دا به کلیک کړو راکاش به یې کړو دلته تاسو ګورئ مکمل معلومات چې دلته کم لیکل شوي وو دا ټول څنګه شول انتقال سره خو دلته یو موضوع پکې شته که چېرته هر وخت موږ په دغه ځای کې تغییرات راولو دلته به په اتومات په بل سل کې هم تغییرات راځي دا روابط تامیني او بل څه کېږي ارتباط لري دلته اوس د خان کلمه هم زیاتوم چې څنګه زه انټر کلمه وهم او هم د ټاپ کلمه وهم خان به دې بل کې اضافه شي ګورئ دلته په اتوماتیک شکل باندې خان اضافه شو دلته موږ سره لکه دا د یو شکل لري چې یو بل څخه سره مستقیمه رابطه لري اوس تاسو ګورئ دلته موږ دلته سیل نیسو دا سیل خانه کاشو یا د کالم غټو وړوکی کوو دلته باندې خو بله طریقه لنډه دا ده چې موږ دقیق نه معلومېږي چې په کومه اندازه کې موږ دا فکس پرېږدو ورته خو که چېرته ګورو دلته موږ سره اضافه شته فقط دا د کالم کونج ته چې راشو د علامه د کرسر بدله شي ډبل کلیک باندې چې کله موږ ډبل کلیک وکړو یعنی هغه زیاترینه ډیټا چې کومه ده لوړترینه ډیټا چې کومه ده هغې سره اتوماتیک شکل باندې موږ کالم هر څه کېږي برابرېږي همدا شکل فرض مثال موږ په رو کې هم کولی شو فرض مثال د رو مو په دغه اندازه باندې غټه ده خو دلته راشو په ډبل کلیک سره اتومات موږ څنګه کېږي د کالم عرض ته برابرېږي بل غواړو د کالم عرض موږ څنګه کوو برابر کړو دغه کالم ته زه عرض ورکوم دلته راځو ته موږ دلته کالم ویډ په نوم باندې کله چې ویډ انتخاب کړو نو 8.2 دا غواړم زه 14 یې کوم فرض مثال دا به 2 چنده یو څه زیات شي ده تاسو ګورئ دا ماته زیات شو نو همدا ډول فارمټ پینټر چې دا موږ استفاده په ورډ کې هم د استفاده مایکروسافټ ورډ دلته استفاده کولی شو دلته راځو په دې باندې کلیک کوو ګورو د اتومات بیرته وړوکی کړم دلته راځو فرض مثال غواړو دغه ټول عدد د موږ چې دي څنګه شي بولډ شي دلته چې بولډ کېږي کنټرول بي اتومات بولډ کېږي موږ ته اټرلایسایز شي کنټرول آی باندې یو بغله ښیي موږ ته کنټرول یو سره موږ ته څنګه ښیي انډرلاین یې ښیي دلته موږ ته تاسې وینئ اتومات تغییرات راځي پکې غواړو دغه ټول ته موږ څه کوو بارډر ور اضافه کوو یا خط ور اضافه کوو څه کوو خط او بارډر ورته اضافه کوو دلته پکې تاسې وینئ دلته موږ سره تغییرات دلته راځي بل دلته لرو دوستانو تر ټولو نه ښه شارټ کټ چې موږ معمولا استفاده کوو غواړو چې دا موږ سیو کوو یا سیو اس کوو د سیو لپاره خو کنټرول اس ته موږ سره فرض مثال تاسو د باندې کار کړی او د سیو اس لپاره موږ سره د F12 بټن دی چې کله F12 بټن موږ ووهو دا په اتوماتیک شکل باندې موږ ته ګورل ته موږ سره د سیو اس بټن دلته موږ ته ښیي دغه ساحه کې او که چېرته همدغه موږ فرض مثال سیو ووهو دلته بیا موږ موقعیت غواړي تاسې موږ وینئ دلته باندې بل دلته لرو موږ د فرض مثال د پرنټ پریویو چې دا څه رقم ته موږ ته ښکاري چې موږ دا پرنټ کوو هغه وخت حالت چې موږ ته ښکاري هغه څه رقم ته کېږي راځو دلته موږ کنټرول نیسو او کنټرول سره د F2 بټن موږ کېکاږو تاسو ویلې موږ ته پرنټ پریویو حالت راوست په دغه شکل باندې ورقه څنګه کېږي موږ سره پرنټ کېږي دوستانو دلته د فایند په نوم باندې موږ بعضې دغه لرو
کلمې لرو دلته go to the find دې شارټ کټ موږ سره د فرض مثال کنټرول اف چې موږ وو موږ ته د فایند راوړي فرض مثال نو دا هغه شارټ کټونه دي مهم چې مایکروسافټ ایکسل په استفاده کوو نو هله تاسو استفاده وکړئ بل دلته موږ لرو ګوره لنډ معلومات دلته چې هر څه موږ انتخابو دا ګوره سټیټس بار دلته موږ چې لرو ته څه نه ښیي خو کله چې موږ دغه بټن موږ کلیک کړو چې مواد لرو د ګوره څه کېدای د فیګور ایوریج په شکل باندې په اوسط شکل باندې موږ سره تقریبا 8.14 کاونټ موږ سره ښیي چې 8 دانې دي دلته موږ سره دا سله مو ډک دي سم مجموعه د ارقامو موږ ته ښیي دلته پکې دا 6.99.15 د ټول مجموعه دي عددو کېږي موږ سره نو دا هغه لنډ شارټ کټونه دي دوستان چې موږ تاسو سره شریک کړل هیله چې تاسو نه خوند واخلئ او دا زموږ د دې کورس اخرین درس ده هیله ده چې زموږ راتلونکي کورسونه هم تعقیب کړئ موږ سره پاتې شئ د اوس لپاره ښه وخت ښې چارې